د کهنه شروع د غیر تجربه کار نشانه باز نه کیږي چې هغه نه نشانه وشتي شو نه وزنو چتولی شي او حتی چې د ډرایوینګ ټیسټ هم فیل کی. په دې سره د کپنې مشر ورته سخت پکار شو، په ډیره مشکله باندې د په کپنې کې یو وړ غونتی نوکری ورکی. د دې کس نوم کیوین وو، کوم چې په خپل وخت کې د ماهر نشانه باز په نوم پیژندل کېده. خدا زله د قصد خپل صلاحیتونه د دوی نه پټ ساتلی، ولې چې داغه مقصد پیسې ګټل نه بلکې د خپل زوی بدل غستلو. داغه پسره کې اور بلو دی شکو چې په کپنې کې دننه یو غدار دی کوم چې ډاکوانو سره ملو دی او د هر یوې خبرې نه خبرې. سروزه پس د خپل ملګری سره د کپنې په گاډي کې ناشتي چې ملګری ته اطلاع ملو شي چې زموږ ملګری جیک ډاکوانو له پلاس ورغلی دی. د دې پورې دوست سره د ډرایور رنگ په جړې دوش او وارو پارت خطا شي، خو په خوا کې ناس کیوین په مکمله توګه پر سکونه ناشتي او سوچ کوي چې دا کار د چا کې دی شو صرف دومره ورته وایي وي دا خلک صرف پیسې غواړي. د ټول نزوري خبره دا ده چې موږ خپل ملګری بچو او دا خبره ډرایور له ډاډ ورکی او د ډاکوان د حکم مطابق په هغه لار روان شي کوم چې ورته هغوی خودلې وه. کیوین ډاکوانو ته په خپله باندې ګیټ کولو کې د هغوی ګاډي ته پیسې ورشتل شروع کړي چې په دې کې د قسطه د پیسو یو بیگ د ګاډي د لاندې وغورځي چې پس سره یو ډاکو په چغو شي او په خپله باندې ګاډي ته ورواچي. وی احتیاط کوه، خو دا ورته پته نه چې دا د چال دی او شروع پې واچي چې د یو نه پس بل ډاکو داسې وژني لکه چې په میشن باندې راغلي او چې څنګه دوی سره ګولې ختم شي نو مشر یې ګدام ته منډه کړي چې دی په خپه وولي او چې کله ته نه د خپل زوی د قاتل په باره کې تپوس وکړي نو هغه ورته په کنځلو شي چې دی ورله په ډز باندې سر روان کړي. دا هر څه د ملګري وویني چې په خپلو سترګو یې یقین نه کېږي او دی د مړو ډاکوانو مخونه کولو کړي خو کس ورته ملو نه شي کوم پسې چې دی ګرځېده. دا خبره د د کپنې مشرانو ته ورسي چې دی نه تپوس وکړي وي ته د کومې ادارې کس یې. دا خو د عام سړي کار نو چې دی ته نه په څناسه طریقې سره ځان خلاص کړي او ملګري هم د په حق کې ګوی ورکړي. خو د کپنې منیجر د د بې رحمۍ نه یېرېدلی و او فیصله وکړه چې د دې نفسیاتي معاینه وشي. خو د کپنې مشر په دې سره منیجر ته خبر وکړي په ده باندې د غلط شک په ځای باندې موږ له ده له ډاډ ورکول پکار دي ولې چې زموږ کپنې ته د دغو تېره کسانو کمې دی. په دې کې لا ډېر وخت تېر نه چې دوی په ګاډي باندې بله حمله وشي. د دوی د ګاډي مخې ته یو موټرسایکل والا کس راشي چې ډول په ډز باندې بازار خالي کړي او بیا د سۍ په تمانچه باندې د دوی د ګاډي شیشه توره کړي او بیا په ګاډي کې ورله داسې ګیس ور پرېږدي چې دوی په ټوخو شي. په دغې لوګو کې کیوین بار ته روزي چې ډاکوان ورته د مخ ته کلا وهلو دپاره ووایي چې پس سره هغوی دې وپېژني او د د لاسه باګې اختیار کړي. دا ټول منظر یې ملګري وویني او په دې خبرې مازغه کار نه کوي چې اخر د ډاکوان د څه نه ویرېدل او د څه نه وتښتېدل چې هغوی ته په اول ځل داسې ولګي چې دې هسې عام کس ښکاري خو په حقیقت کې دا څوک بل څوک دی او همدغسې و هم کیوین عام نوکر نه بلکې په اصل کې یو طاقتور بدماش و. داسې بدماش چې د سیاسي غونډې ادارو به تې مدد اخیسته او د زوی د قاتل د ګیرولو دپاره د ځان نه نوکر جوړ کړی و. 2 کاله مخکې کله چې د کپنې والا ګاډي د معمول مطابق روان و نو یو میکسچر یې مخې ته راغی چې پس سره ګاډي ودرېده او یو کرین د شاته نه اوچت کړ چې بیا پې ډاکوان لګیا شو او د ور د کلا وهلو بم یې پې فټ کړ. یو خوا ته هغوی پیسې راخلي او بل خوا د لارې د بندېدو د وجې په رش کې یو هلک هم په ګاډي کې ناست دي چې ګاڼې اوري لګي او پلار ته د د لاسه رنګ ملو کړي. دا هلک څوک بل څوک نه بلکې د کیوین زوی و چې ډاکوان یې د ګاډي نه روباسي او الټې یې سملي. بل خوا د ګاډي ډرایورانو ته دا واقعه خپله بېعزتي ښکاري شي او تمانچه روباسي چې بل ملګري ورته پې د ډزو کولو دپاره ووایي چې پس سره دوی په منځ کې جګړه شروع شي او په دې کې د ډاکو مخ ښکاره شي چې د غوسې د لاسه لاول یو ملګری ورله مړ کړي او بیا بل او چې څنګه د کیوین بېګناه زوی ته یې پام شي نو دا یېره ورسره پیدا شي چې هسې نه دې راباندې خلک خبر نه کړي او په دې سره هغه بېګناه بې خطا مړ کړي. په دې کې کیوین ځان له هم خوراک راغستي او زوی له هم خو چې څنګه د زوی لاش ته یې پام شي نو را په منډه شي او هغه کس په ده هم میلو نه کړي او ویې ولي. هغوی ته دا پته نه چې دوی ځان له داسې دښمن وکته چې هغه د دوی د نسلونو د ختمولو دپاره کافي و. د 2 میاشتو له مسلسله پرېشرونه پس دې ژوندی ضرور پاتې شي خو د زوی سره سره ښځې یې هم پرېږدي چې په دې سره کیوین د جړاګانو په ځای باندې د بدل اخیستو فیصله وکړي. دې له ټول نه مخکې د خپل تعلقاتو په استعمال سره د سی آی د یو افسر نه د هغې ټولو ډاکوانو لیست حاصل کړي کوم چې تېرو یو څو کالو نه په غلاګانو کې ملوث و. د دغې لیست مطابق په یو هفته کې دغه ټول کسان مړه کړي خو په نتیجه کې ده ته هغه کس هېڅ چرې هم میلو نه شي تر دې پورې چې هغه چا پېژنده هم نه. په دې سره ده ته پته ولګي چې دا عام ډاکوان نه دي بلکې دا ښه تربیت یافته او هوښیار کسان دي او دوی سره مرسته څوک دننه واله کس کوي. کیوین د دې په باره کې د یو انټیلیجنس افسر سره خبره وکړي خو هغه خوله کولو ونه کړي. د شپې په وخت کې دی لا بل هغه غوا کړي او بیا ورله ښځه راولي او چې څنګه ده د وړاندې ښځه ورله د مړه کولو والی نو هغه هر څه صفا ویل شروع کړي. یو 2 کسانو ډېر مخکې زمانه د ګاډي په باره کې معلومات اخیستي و چې دوی د مخې سرې هغې کسانو پسې لاړ شي چې هغلته ورته پته ولګي چې د هغوی دغې لاس سره هېڅ قسمه څه تعلق نشته البته د جینکو د خرڅولو په کار
کې ضرور ملوث دي او په دې سره د په لږ وخت کې هغه ټول علاقه د بدمعشانو نه خالي کی. خدای کس په باره کې ورته هیڅ معلومات ملو نشي چې ملګری ورله مشوره ورکړي د هڅې مرګونو نه دا بهتره ده چې مونږه د ملار اختیار کو. مونږ به په دې کپنې کې په خپل وردن نه کیږو. کیوین د په دې خبره عمل وکړي او په یو نوې شناخت سره په کپنې کې ور داخل شي. د دې لپاره چې لاول هغه غدار معلوم کم څوک چې ورله معلومات ورکړي او بیا په هغې سره ځان قاتل تور رسومه. دا سوچ صحیح وخی چې سربازې پس هغه ډاکوان د نوې منصوبې په تیارۍ کې لګیا شي. دوی څو ځله د غدار په مرسته باندې په غلا کې کامیاب شوي خو دا ځل دوی د لږو پیسو نه زړه موړ شوي او سترګې د کپنې د پیسو ګدام ته وي. د کچرې په دې کې مونږ کامیاب شو نو په ټول عمر کې زمونږ بیا غلا ته ضرورت نشته. په دې کې کیوین جیک ملګري سره په ګاډي کې رواني چې ناڅاپه هغه ورته یو پیشکش وکړي که ته زما په شان مالدارېدل غواړې نو ته ډاکوانو سره کار شروع کړه. زه ورسره هم کار کوم ډېرې پیسې دي پکې چې دی د هغه د وړاندې رضا شي او په دې سره جیک ګاډي په یو زوړ ګدام کې ور داخل کړي چې د مخې سره د ګاډي ټریکر او کیمرې بندې کړي او د هغه په یو پیغام سره یو ګاډي راشي چې تینا د فوجانو غونډې کسان راوځي او د مخې سره د تحت کړی ور واچي چې هسې نه سونه کړي او جیک د ځان سره ډاکوان کینی او د ګدام په لور روان شي. ولې چې دا د کپنې کسانو د مخې سرې ورته ورکولو کی خو چې څنګه په ګاډي کې د پیسو د اچولو وخت راشي نو په هغې کې دننه کسانو خیږي چې د مخې سرې د هغه ځای کسان په خپل قابو کې واخلي. دا ډاکوان دومره هوښیار چې جیک د دمګۍ دپاره استعمالوي. وی ورکولو کې ګینې دا به موږ مړ کړو خو د سکیورټي والا د هېرېدو والا نه او خپلو ملګرو له ټوپکې ورکړي چې په څه سره د دوی د دواړو په منځ کې مقابله شروع شي. خو ډاکوانو ځان داسې تیار کړي چې ډز پې اثر نه کوو او د دغه ځای ټول د سکیورټي والو وژني او چې کله د پیسو د وړو وخت راشي نو خپل ګاډي راوغواړي. خو د کیوین نمبر لا پاتې و. هغه ځان غلی کړي او ناڅاپه یو ډاکو راګیر کړي او سټ ورله مات کړي او د هغه په چاقو باندې ځان آزاد کړي. خو چې د ډاکو د مخ نه هلمټ لرې کړي نو هغه قاتل نه او په نمبر خپل یو ملګری آزاد کړي. دې نه پس دې د مړ ډاکو نه جامې وباسي او ځان ته یې واچي او بیا په پوره اعتماد طریقې سره د یو ډاکو خواله ورشي او هغه ته د مخ د ښکاره کولو دپاره ووایي او چې قاتل ونه خیږي نو په یو ډز ورلګاته تمامه کړي. د ډز په اواز سره د ډاکو نور ملګري خبردار شي چې فیصله وکړي وي باقي دلته یو من هم نی سارویږو روان شي چې دوی پې د ډزو باران شروع کړي چې په مقابله کې جیک خپل ملګری کیوین وولي او ډاکوانو سره د هغوی ځای ته روان شي. زخمي کیوین په وینو کې لت پت په ځمکه پروت خو ژوندی وي او ولې چې دوی په دغه پیسو کې موبایل پټ کړی و د هغې د وجې ورپسې پولیس شاته روان خو دوی د مخکې نه د هغې تنظیم کړي او لاره ورته بنده کړي. دوی د ګاډي نه ټولې پیسې وباسي چې ورته د ټولو نیتونه خرابېدل شروع شي. د دوی هغه ملګری چا چې کیوین مړ کړی و خپل زخمي ملګري مړ کړي دې دپاره چې ما ته ډېرې پیسې پاتې شي. دې نه پس جیک او هغه ډاکو قاتل یو خفیه ځای ته ورسي چې دواړه په موټرسایکلو باندې خپلې پیسې واچوي او د ریل په پټلۍ باندې بل ګدام ته لاړ شي. خو دې نه مخکې چې ملګری وژلی و هغه ډاکو د ده نه هم هوښیار و او د خپل مطلب د ایستو نه پس مخه ته صفا کړي او ټولې پیسې په یو ګاډي کې د اچولو نه پس خپل کور ته ورسي چې ناڅاپه په پیسو کې موجود په موبایل ورته رنګ راشي. د هغه موبایل کم چې ورته کیوین په پیسو کې پټ کړي په دې سره دې حیرانه پاتې شي او په خوا کې ناست کیوین ورته یوه لفافه ورولي کم چې د زوی د پوسټمارټم رپورټ و. په دې سره ډاکو ته د مخې سرې هغه ورځ رایاده شي او دې د کیوین نه تپوس وکړي چې تا زه څنګه معلوم کړم خو هغه یې څه ته جوړ نه کړي او سره د هغې پیسو یې نیست نابود کړي او خپل ژوند واپس په ارام سره تېرول شروع کړي. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوې ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.